مونږه 12 کاله مکتب وایو، 4 کاله پوهنتون وایو او بعض ملګري څنګه 2 کاله ماستري کوي، خو باوجود د هغې بیا هم مونږه بیکاره ګرځو او موږ ته وظیفه نه پیدا کیږي. ملګرو مونږه مختلف اداراتو ته ورځو، خپل سیویانو ورته ورکوو یا هم فیزیکل هلته ورځو مونږ خپل سیوی ورکوو، حتی مونږ په غځې کې شرط لیست کیږو هم نه موږ ته دنده نه پیدا کیږي. مونږ ډیره ناهیلې کیږو. خو خوشبختانه ملګرو مونږ کولی شو په انلاین ډول ډیر ښه کاروبار وکړو. زه نن ته په انلاین ډول 4 داسې دندې درښیم که چیرې په دغه مونږ پیل کړو نو انشاءالله په لنډ وخت کې مونږ د ښه معاش خاوندان اوسیږو. ملګرو زه 4 کومې طریقې درته ښیم، دې ته هېڅ هم ضرورت نشته، یوازې یو موبایل کې تاسې ولرئ یا هم لپټاپ ولرئ، تاسې کولی شئ له دغو 4 دندو څخه یوه دنده پیل کړئ یا په لنډ وخت کې ډېر ښه معاش خاوندان اوسیږئ. ملګرو دا دندې چې دا ما خپله شخصا تجربه کړې دي او کار مې پکې کړی، غواړم تاسو ته هم دغه دندې در وښیم چې دا کومې دندې دي چې تر څو تاسې کوم د بیکاره وخت په انټرنیټ کې استعمال کړئ او په آینده کې یو څه اندازه پیسې تر لاسته راوړئ. نو ملګرو دا کوم 4 دندې چې تاسو ته ښیم دا بالکل حقیقت لري، تاسې کولی شئ په ګوګل کې هم په دې باره کې سرچ وکړئ. نو خامخا د 4 دندې چې کوم ته ښیم په دې دنده کې یو دنده ځان ته پیل کړئ تر څو د خپل وخت مو بې ځایه لاړ نه شي او په آینده کې د ښه معاش خاوندان اوسیږئ. چې دا 4 دندې کومې دي راځئ چې ویډیو باندې شروع وکړو نو له موږ سره اوسیږئ. لومړی هم ملګرو ایډسنس، که چیرې غواړئ تاسې له ایډسنس څخه پیسې لاسته راوړئ تاسې باید یو یوټیوب چینل یا هم بلاګ یا هم ویب سایټ ولرئ. بلاګ او ویب سایټ ملګرو یو ده، یا هم باید تاسو نوی جوړ کړئ. ملګرو د یوټیوب پالیسي ځان ته څنګه کولی شو یوټیوب خپل مونیټایز کو او د بلاګ پالیسي ځان ته څنګه کولی شو بلاګ مونیټایز کو، د هغې څخه د ایډسنس پیسې لاسته راوړو. نو دې لپاره تاسې خپل یوټیوب چینل مونیټایز کړئ. ملګرو دې لپاره تاسې لومړی اول باید یوټیوب چینل جوړ کړئ. یوټیوب چینل جوړول ډېر اسانه دی، که چېرې تاسې یو جیمیل ولرئ تاسې کولی شئ خپل موبایل کې بخښنې سره یوټیوب اکاونټ جوړ کړئ. دې لپاره چې کله تاسې یوټیوب اکاونټ جوړ کړو نو په هغې کې به تاسې خپل کنټیکټ اوریجنل کنټیکټ اپلوډ کوئ، یعنې تاسې به خپلې ویډیوګانې جوړوئ، هماغه خپلې ویډیوګانې به اپلوډ کوئ. دا مهمه نه ده ملګرو، په یوټیوب کې ته خپل د کوم سکل چې په ځان کې لرې په همغې باره کې ویډیوګانې جوړوه. نو ته باید په یو کال کې وکولی شي 1000 سبسکرایب پوره کړې او 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړې. کله چې د 1000 سبسکرایب او 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړو نو ته کولی شي یوټیوب ته اپلای وکړې او خپل چینل مونیټایز کړې. ملګرو 4000 ساعته واچ ټایم په دې معنی ده که کوم کانټیکټ یا کومې ویډیوګانې چې ته اپلوډ کوې په یوټیوب کې دا باید خلک 4000 ساعته وګوري. او سبسکرایب په دې معنی یعنې فیسبوک کې فالو کېږي نو په یوټیوب کې سبسکرایب کېږي، یعنې تاسو ته باید 1000 نفره سبسکرایب کړي هم فالو کړي، بیا ته کولی شي یوټیوب څخه پیسې وګټې. د هغې څخه وروسته ملګرو که چېرې تاسو 1000 سبسکرایب پوره کړه او 4000 ساعته واچ ټایم مو پوره کړه نو تاسو به یوټیوب ته اپلای کوئ چې زموږ چینل مونیټایز کړي. نو یوټیوب ستاسو ویډیوګانې ګوري، که چېرې ستاسو ویډیوګانې د هغوی د پالیسۍ خلاف نه وي نو تاسو کوم مونیټایزیشن چې اپلای ورته کړی هغه سره اکسپټ کوي یا هم سره اپروو کوي. که چیرې ستاسو ویډیوګانې د هغو پالیسۍ خلاف ولي نو تاسو ته یو ایمیل کوي چې دغه ویډیوګانې په دغه ځای کې مشکل نو دا خپل ویډیوګانې تاسو اصلاح کوئ. نو تاسو بیا هغې څخه وروسته کولی شئ خپله ویډیوګانې اصلاح کوئ. نو په دې طریقه هم یوټیوب مونیټایز کېږي. او ملګرو که چیرې غواړئ چې پیسې وګټئ د بلاګ لارې هم د ویب سایټ لارې دا هم ځان ته پالیسۍ لري. دې لپاره چې تاسې له بلاګ یا هم ویب سایټ څخه پیسې وګټئ له اډسنس له لارې نو تاسې باید په خپل بلاګ کې 6 تر 7 پورې پوسټونه کړي وي. او یو خبر دې یاد نه وتل دا پوسټونه باید تاسو ټول په انګلیسي ژبه باندې کړي وي. که چیرې تاسې دا پوسټ یو ټکی یا هم یو حرف هم په پښتو یا هم فارسي ژبه باندې کړي وي نو تاسې نشئ کولی شئ د خپل ویب یا هم ویب سایټ یا هم بلاګر مونیټایز کړي مستقیم ډول اډسنس څخه. او سربیره پر هغې چې تاسو باید 6 پوسټونه کړي وي او په سربیره پر هغې باید تاسو د خپل بلاګ ته هر ورځ 100 تر 1.5 تر 200 پورې لیدونکي ولرئ. بعد له هغې نه تاسې کولی شئ خپل بلاګ مونیټایز کړئ او له اډسنس څخه پیسې ترلاسه کړئ. دوهم ملګرو انسټنټ انسټنټ آرټیکل ملګرو دا هم د فیسبوک یوه برخه ده. که چیرې تاسو په انګلیش کې مشکل لرئ او په انګلیش ژبه باندې خبرې یا هم لیکنې نشئ کولی نو تاسې کولی شئ په پښتو ژبه باندې یو ویب سایټ جوړ کړئ یا پښتو لیکنې په هغه کې وکړئ. نو کله چې تاسو پښتو لیکنې وکړئ نو تاسې کولی انسټنټ آرټیکل لارې خپل ویب سایټ مونیټایز کړئ او د هغې لارې پیسې لاسته راوړئ. ملګرو انسټنټ آرټیکل چې دا د فیسبوک خپله یوه برخه ده چې موږ ته کله چې موږ پښتو ویب سایټ جوړ کړو او موږ بیا هغه نشو کولی پښتو ویب سایټ په اډسنس سره مونیټایز کړو، تاسې کولی انسټنټ آرټیکل لارې خپله ویب سایټ مونیټایز کړئ او پیسې ترلاسه
کوي. ملګرو تاسو فیسبوک کې زیاتره داسې لیکلي چې هغه د ویب په بڼه کله تاسو په هغه باندې کلیک کوئ مالته په داخل د فیسبوک کې هغه ویب سایټ تاسو ته خلاصيږي. هغه څنګه د ملګرو انسټنټ آرټیکل ده. کله چې تاسو خپل ویب سایټ انسټنټ آرټیکل ته مونټایزیشن لپاره اپلای کړئ هغه تاسو خپل پالیسی لري ملګرو هغه تاسو د کوم ویب سایټ سره هغه چک کوي چې چیرې تاسو ویب سایټ د هغه پالیسی سره خلاف نه و هغه پالیسی سره سم نو تاسو ویب سایټ اپروو کوي. نو بیا هغه ویب سایټ باندې تاسو ته کوم لیکنې سکوي هغه باندې اعلانات لګي همغه اعلاناتو مقابله کې تاسو ته بیا پیسې درکوي. هغه پیسې بیا تاسو کولای شئ چې په بانک لارې هم د ویسټرن لارې تاسو ترلاسه کوي. فریلانسنګ ملګرو یا هم له کوره یا هم له هر ځایه کار کول نو دې په مرسته تاسو کولی شئ په خپل کور کې کینئ او پیسې ترلاسه کړئ. مثال په توګه تاسو به په کور کې کینئ د فریلانسنګ کې لکه فایور سو فریلانسر سو یا هم اپ ورک سو نو دې کې به تاسو خپل اکاونټ جوړ د خپل سکیل په مطابق به یو اکاونټ جوړ په همغه اکاونټ کې تاسو کولی شئ پیسې ترلاړئ لاسته راوړئ. مثال په توګه ملګرو په فایور کې یو اکاونټ جوړم چې کومه سکیل سما کې موجوده. مثال په توګه زه د لوګو ډیزاینر یم زه خپل پروفایل ټول د مکمل د لوګو ډیزاین په باره کې جوړم. نو کله چې مزال ته خپل ویب سایټ مکمل جوړ کوم نو مختلف خلک ماته راځي ریکوست راته کوي چې دا لوګو ماته جوړ کړه. مثال په توګه زه ماته یو نفر ریکوست کوي چې دا لوګو واخه دا لوګو ماته جوړ کړه زما چینل لوګو ده نو دا فونټ پکې استعمال کا دا کلر پکې استعمال کوم ته دومره پیسې درکوم. مثلا ته $10 درکوم نو دا چینل ته ماته لوګو جوړ کړه نو دا فونټ ته خي او کلر هم ته کې ستار کم کلر پکې استعمال کړ زه بیا تاسو ته پیسې درکوم. نو کله چې ته هغه لوګو ورته جوړ کړي نو هغه ورته وسپاري نو تاسو بیا هغه نه څخه هغه څنګه کوم پیسې تاسو سره جوړ راغلي هغه پیسې به تاسو سپارئ ته کولای شئ هغه پیسې لاسته راوړئ. نو کوم پیسې چې تاسو هغه نفر وسپارل هغه یو څه برخه تاسو خلل ویب سایټ والا هم کټ کې نو نور برخه تاسو ته پاتې کیږي. او څلورم هم ملګرو اډموب لارې موږ هم کولی شو ملګرو پیسې لاسته راوړو. که چیرې تاسو یو اپلیکیشن جوړونکي یا غواړئ په آینده کې اپلیکیشن جوړ کړئ نو یا هم زده کړئ تاسو کولی شئ په ګوګل کې مختلف ویب سایټونه دي په هغې کې سرچ وکړئ تاسو کولی شئ اپلیکیشن جوړ کړئ. ملګرو اپلیکیشن جوړول څه سخت کار ده خو دومره هم سخت کار نه. که چیرې تاسو کوشش وکړئ په نیم ساعت کې کولی شئ یو اپلیکیشن جوړ کړئ هغه پلی سټور یا تا پبلش کړئ یا هم ملګرو په اپ سټور چې د آیفون د هغې ته اپلش کړئ تاسو کولی شئ د هغې لارې پیسې لاسته راوړئ. ملګرو کله چې داسې اپلیکیشن جوړ کړو نو هغه په پلی سټور یا هم اپ سټور ته فلش کوئ. کله چې هغه تاسو هلته فلش کړئ نو ملګرو هغې باندې خلک را ډاونلوډ کړي نو هغه ته هلته ایډزونه لګېږي. کله چې هغه ایډزونه نفر ګوري یا هم په ایډز باندې کلیک کوئ نو د هغې په مطابق تاسو ته پیسې ستاسو اکاونټ کې جمع کېږي. نو هغې لارې بیا تاسو کولی شئ دا پیسې څنګه کوي د بانک لارې یا هم د ویسټرن لارې یا هم د ټیکس لارې دا پیسې لاسته راوړئ او پیسې وګټئ. نو دا څلور طریقې ملګرو په کولی شئ په دغه څلور طریقو تاسو په انلاین ډول کاروبار وکړئ. ملګرو چېرته تاسو کور کې ناست نو دې څخه هېڅ هم نه جوړېږي. تاسو خامخا یو خپل موبایل لرئ یو ټچ زیرک موبایل لرئ نو په همدغه موبایل مرسته تاسو کولی شئ چې انلاین کاروبار وکړئ او په آینده کې ښه معاش ترلاسه کړئ. نو دغه وه ویډیو. نو ملګرو که چیرې دغه څلورو دندو کې کوم ځای کې ستاسو ته کوم مشکل مخته راغی نو تاسو کولی شئ دغه ما سره شریک کړئ او زه تاسو ته دا کومک کوم. او که چیرې مو چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو چینل هم د اوس سره سبسکرایب کړه ویډیو هم سره لایک کړه ویډیو مخکې خپل ملګرو سره شریک کړه. نو تر بیا پر چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل څخه تاسو کومه فلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښه ده و اباد اوسئ.